د پلار نه چې مونږه کم عبادت کو دا مونږه پریدو لکه نن سبا دا چاته چې وایي چې دا دریم او وما او د جمعرات او د څلوېښتي او د سالنامه او دا مکوه نه څه جواب ورکوي دا خو زموږ د پلار طریقه دا پرېږدم نو پلار نیکه طریقه خو دې دپاره د الله د خوږ مالونو نه ډېره زیاته زوروره ده نو الوهیت نور څه ته وایي همدې ته وایي فآتنا بس راوړه مونږ ته بما هغه تعهدنا چې ته وعده کوي مونږ سره یا د وعید نه دی چې ته یارئ مونږه ان كنت کچریت من الصادقین د رښتینو نه تر وخت عذاب کوي راواله چې مونږ ته پته ولګي قال ویلی یهود علیہ السلام قد بتاکیک سرا وقعا واجب شوه دی راغله دی علیکم بتا سبحانه من ربکم استاسو درب طرفنا رجس عذاب وغضب او غصد الله تعالی اتجادلوننی آیاتاسو جګړه کوي ما سرا فی اسماء پنمونو کې سمیتموها چې تاسو یې خودی دی هغه نمونه دې نمونه خودی وکنه ود سوا او یغوس یغوق مخکی راځي او دا نمونه کومګم یې خودی سمدستی بابا او زیړی بابا لکه دا فورن چې ور کوي کنه همدا رنګینو لیونی بابا چې لیوانیان خ کوي همدا رنګینو دا ټول موږ سپرلی دي دا کارونه او دا الله وې دا مان دي خودي او نه دا کار د دوی دی دا د الله کار دی او دا الله خودي دا الله تعالی دا نمونه په خپل ځان باندې چې کوم اسماء الحسنا دی الله تعالی هغه نمونه وګوره ستا ضرورت مطابق وتا تاسو نو ملاوي ستا ضرورت مطابق وستانو ملاويږي او غاخله او داغه وسیله جوړه والا تعالی ته داغه نوم غستل الله وستا دعاګانې قبلې لکه موږ ټول منظم غدي کنه ابهشتي دروازه دا ته گنج بخش ورکون کې د خزانو وغیرہ نو خزانو ورکون کې غوث حالانکه غوث الله تعالی دی دا ټول نه لوی د شرک نه ډک نوم دی دا او موږ به ورته غوث اعظم غوث منا ورکون کې دعاګانو قبلون کې او دا الله تعالی دی الله موږ دا کومه دعا چې کومه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور دعا ده یا حي یا قیوم برحمتک استغیث ز سوال کوما تا نه استغاثه کوما ځکه چې ته غوث یې او ته ورکون کوي نو موږ وایو چې غوث خو خود ده دا موږ چې کوم جوړ کړی چې دا غوث اعظم ده ټول نه لوی غوث ټول نه لوی بهرحال دا ټول د شرک نمونه دي الله نه دی خو دي سمیتموها چې کومي خو دي تاسو نمونه ورکړي دي دوی ته انتم تاسو و اباؤکم او تاسو پلارانو ما نزل الله ند نازل کړي الله تعالی بها پدې باندې من سلطان انس دلیل الله طرف نه سند نشتا فانتظروا بس تاسو انتظار کوئ انی ذچیا ماکم تاسو سره من المنتظرین انتظار کوونکو نه ما فانجیناه الله فرمایي چې موږ نجات ورکو دتا هود علیہ السلام ته والذین او خلقتا معه چې د سره برحمت منا بخبل رحمت سره یا پر رحمت سره د خپل طرفنا وقطعنا او پریکمغا دابرا جرلا بیخ بنیاد الذين ذو خلقوا كذبوا چې دروغ وګڼل بیااتنا زمغایتنا وما كانوا او نو دوی مؤمنین ایمان وروړونکي و الى ثمود او ثمودیانو طرف ته مولګ اخاهم رور دوی صالحات صالح علیہ السلام قال اولی صالح علیہ السلام یا قوم از ما قوم اعبدوا الله عبادت کوئی د الله تعالی مالکم نشتا تاسو د پاره من الہ ذوق بل معبود غیره سوا دا غنا قد بتحقیق سرا جاءتكم راغله تاسو ته بینه واضح دلیل من ربکم تاسو در طرفنا هذه شداد ناقۃ الله اخذ الله دا دی مطالبه کړي وا چې کتر اشتیاد الله پیغمبر یې نو د مخامخ غره موږ ته اوخه پیدا وکړه بغیر د مور او بغیر د پلار نه د اوخې د مور او پلار نه چنانچه هغه دعا وکړه ولا تعالی هم دغه رنګ د اوغنه یا اوخه پیدا وکړه او بیا تعالی ویلي چې د دې بوستاسو لحاظم کوي ځکه چې دا د معجزې په بنیاد باندې پیدا شوی ده د الله تعالی طرفنا او بیا د دې کویو وکړه هغه کوی کې به دوی وبس کړي یا د اوبو تنظیم نو الله ورته ویلي چې یو ورځ به تاسو وبس کوي یو ورځ به دا اوخه وبس کوي او بیا یو بادشاہ هغه په یو جنې باندې عاشق شوی هغه جنې ورسره شرط دا کې خو چې تاسو را واده الکوما چې دا اوخه مړه کې چونانچه هغه بدبخت لګیا شو اول ورته خپې کټ کې او بیا هغه اوخه ټوکلي کا او الله ورته مخ کې نه دا ویلی چې کدا اوخه مملکه نو عذاب در باندې راځي نو درې مورځي په دې باندې عذاب راغی الله دې موږ تاسو بچ کړي عذابونه قد بدا کی سرا جاءتکم راغله تاسو ته بینه دلیل نشانه یا معجزه من ربکم تاسو در طرفنا هغه چې شره هذه چې دادا ناقۃ الله اخذ الله دا لکم تاسو د پاره آیه النخا فزروها بس پرېګ دی دا تاکلو چې خوري چریږي
خوراکي فی ارض الله پسمکه د الله کی ولا تمسوها او تاسو لاس ملګوي دیتا بسوء په بدنیت سره د خرابۍ د پاره ها د سیمینی محبت په بنیاد لاس لګاینو ګنا نه ده خود وهلو ټکول د پاره نه فیاخذکم ابنی سیتاسو عذاب علیم عذاب دردناک وذکروا او یاد کئ اذا وقت کی جعلکم چې جوړ کړی وای تاسو خلفاء جانشینان من بعد عاد ارسد عادیاننا وبوأکم او تاسو ته ځای درکړو آباد کړی وای تاسو فل ارض بسمکه کی تتخذون چې تاسو جوړوي من سهولها سهول سهلن د اوار آسان ته لګي د دې کې مراد ده عام میدانونه اوار میدان قصورا محلونه جوړوي تاسو په اوار میدانونو کې بنگلې وتنحتون او تاسو تراشی کټکوي الجبال غرونا بيوتن کورونا لوی لوی سرنګونو ودوي غټ غټ غر بدا سے کټکو الله دوی ته صلاحيت ور کړو او سم دا نشانات ستدي فذكروا بسيات کوي الا الله نعمتنا د الله تعالی ولا تعثوا او تاسو مگر زی گئی فل ارض بزمکه کی مفسدين فساد کوونکی قال الملأ الذين اولي او كسانو سردارانو او خلقو استكبروا چې تکبروا کو اغي من قومه د قومنا للذين او خلقو ته استضعفوا چې کمزوري وګڼل کېدل او ویل دوی هغه کمزور تا لمن هغه چاته امنه چې ایمان راوړیو منهم د دوینا اتعلمون آیات سو پوهیږي ان چې بشکا صالح علی السلام مرسل را لګل شوی دی مرسل دی من ربه د رب طرفنا اچھا چې ایمان راوړیو کنه هغه غریبان خلکو د مالدار بور پر ټوکی کولی چې خام دا تاسو ترشتیا وای نه کنه دا رښتیا پیغمبر دی دا پښتنه به کولی قالوا اغوی بویلی ان بشکمغا بما فاغت باندې ارسلا چر لګلی شوی دی به اغسرا مؤمنون ایمان راوړون کیو یقین کوون کیو باغ باندې قال ویلی الذين كسان استكبروا چغی تکبر کړو تکبر جنو ان بشکمغا بالذي باغ خبره امنتم به چې تاسو ایمان راوړل دی باغ باندې کافرون انکار کوون کیو هغه ایمان راوړ کیو دوی موږ کافرون انکار کوون کیو فعقروا بس دوی او اجلا مړ یکلا ټوکړه ټوکړه یکلا د ټوله معنی صحیح دي ان قطا مراد نه مړ کول دي کنه ان قطا اغوخا وعتو او دوی سرکشي وکړه عن امر ربهم د خپل د رب حکمنا امر حکم رب د رب هم چې د عن امر ربهم د خپل رب د حکمنا وقالوا دی اول یا صالح اے صالحا ایتنا را ولکم غباندې بما اغشه تایدنا چې دی وعده کوي موږ سره یا ریت موږ تاغینا ان كنت کچریت من المرسلین د پیغمبرانو نا فاغذتهم بأني ولدوی الرجفه زلزله فاصبحوا بشویدوی رجفه رکاو ته ویل کیږي ازمکه په خوځیدا فی دارهم بخل کورونو کې جاثمین جاثم په ګټنو باندې چې سړی پریزي دته ویل کیږي او دا سینې د بزمکه لګیدلی وی او ګړو مونږه ته پړ مخې وایو نو جاثم هغه ته ویل کیږي جاثمین پړ مخې پرات فتولى بس مخې والا وانهم د دوی نه وقال او ویل یا قوم ازما قوم لقد بدا کی سرا ابلغتکم ما رسول او تاسو ته رسالات پیغامنا ربي درب خپل ونصحت وما نصیحت کړو لكم تاسو ته ولكن لا تحبون تاسو نخوا خوي الناصحين نصیحت کوونکی پتا سو مینه نه کوئی ما خپل حق ادا کړو ولوط علیہ السلام اذر کلا قال چې ویلی اغل قومي خپل قوم ته لوط علیہ السلام د ابراهيم علیہ السلام رارو ابراهيم علیہ السلام سره راغله د عراق نه اتاتون آیات سو کوي الفاحشه بهاي ما اغ بهاي ما مند نفیرا ما سبقكم چې ندا کړي وړاندې بها دا بهاي مخکي دا نر سره باقاعده واده کو او د قوملو ته عمل جما کول الګ د بل الګ سره ما سبقكم بها چې نه دا کړي وړاندې تاسو نه دغه کار من احد هیچ من العالمین د ټول عالموننا حتی چې زناور هم نه کوي دا ډېر بدترین کار دی انکم شکتاسو لتاتونا رازی الرجال سړوتا شهوتن پشهت شهوت سره خواهش سره یعنی خواهش پورا کوي د نرنا من دون الله من دون الناس من دون النساء سوا د زنانونه بلکی انتم تاسو قوم یو قوم مسرفون د حدنا تیریدون کی وما كان او نو جواب قومه جواب قوم د اغه الا مگر دا او اندا چی
قالوا ابو اخرجوهم